چې نبی صلی الله علیه وسلم څوک دی داغه د ژوند څنګه په مکه کې مدینه کې د نبوت نه مخکې او دغه وروسته قاضي عیاض په شفا کې دا خبره نقل کړې ده یو ورځ نبی کریم علیه الصلاه والسلام د جبرئیل علیه السلام نه تاسو کې ویلي چې الله رب العزت ما بارک دا فرمایي تر رحمت د پاره د ټول مخلوقي زما د رحمت نه تعالی سه ایسه رسیدلې دا کنه ورته ویلي ولینه یا رسول الله صدر اتاګه مخکې موږ سره دا یره او چې اسنه زموږ د خاتمه الله را خراب نه کی ملائکه هم دې لیکن د دین ایریږي لیکن چې کله موږ تعالی د وحی مسله شروع کړو او الله رب العزت ما په صفت کې امین لفظ ویل نو زه خاطر جمع شوم او د دې رحمت دغه فائدہ به مال ورسېده چې ما خاتمه به نور خرابېږي نه به د صحیح خاتمه لپاره د قران او سنت نه ډیر اسباب قران او سنت ذکر کړی دي چې انسان هغه استعمال کړي دا خاتمه بس موږ الله په ایمان باندې تیرې کی یو لس د بدینه باندې وایو چې بدیجه کې مناسبت ضروری دی انسان له بدین د اسلام باندې استقامت برقراری هغه وخت کې نصیب کیږي چې کله دا ظاهر او باطن برابر کی الصلاح د سړي ظاهر چې کله یو رقم ته او باطن بل رقم ود شي انسان څومره اعمال وکي زمونږ الله باندې خاتمه او کفر باندې ورته تمامي دویم د نبی صلی الله علیه وسلم په تابعداري ځکه د رسول الله په تابعداري کې ډېر خیر دی دریم الوسطیه چې انسان د افراط او تفرید نه کار واخلي معنا انسان په معمولی ګناه باندې کافر ګڼي نه او غټ کافر له مسلمان وایي نه یو سړی ته غوتی او بل سړی ورته مسلمان وایي دا نه څلورم نیکار او دیندار ملګری چې سړی ځان له انتخاب کی او بنظم کیسه اخلاق شپږم رب العالمین دا خبره ذکر کړې ده چې زموږ د الله سره محبت او مینه محبت دا معنی چې په هر حالت کې د قران او سنت تابعداري لغاړه کې خودل ووم د مؤمنانو په مقابل کې نرمي او اتم د کافرانو په مقابل کې سختی نه هم د دین په باره کې د اچا نه یریدل او لسم جهاد فی سبیل الله نو رسول الله جبرئیل له ویل چې زما خپل تعالی سره رحمت رسیدلې دی دغه رحمت د جزر خاتمه په امن کې شمانه دا به چرته نو خرابېږي نه امین دا غبل لقب کې راغلی و دلیل به دې باندې چې جبرئیل اوچت حیثیت والا انسان او ذکر رسول الله له وحی راوړل د الله نبی ویل چې د اسما وزیر دی بره او دا قانون دی چې کم ملائکه د رسول الله سره راشه درشه زیاته و دا سره په غزواتو کې دا غره ملګرو په حفاظت کې و هغه ډیر اوچته په نسبت سره هغه چې هغه لري و ځکه د اختلافي مسله ده انسانان غره دي او ملائک نو عام انسانان په عام ملائکه باندې غره دي او خاص ملائک چې رسول الله سره زیات تعلق او عام انسانانو باندې غره دي او خاص انسانان به ټول ملائکه بهتر دي لکه انبیا خبر اسمه مو شاو دي چې پورا رسیدلی و چې د نوح علیه السلام مدري بچي سام حام او یافس د چا په اولاد کې دا ترک ولا خلق رااله د چا په اولاد کې د فارس او روم ولا خلق رااله او چا کې د نور نبی کریم علیه السلام رب العالمین په عربو کې راولېګو ذکر رسول الله فرمایي حدیث کې راځي چې زه به ټول مخلوقاتو کې د بهترین مخلوق نه د جماعت نه څه مطلب یو خو انسانان دی او بل خو جنات رسول الله د انسانانو نه دی به انسانانو کې چې کوم بهترین دي د جماعت نه یو خو عرب دی او بل خو عجم دی رسول الله عربي دی عرب نه ځکه انتخاب کې
یو خو بدوی کې سخا زیاته ده فصاحت بلاغت په دین د اسلام باندې ننګ او غیرت اوچته حافظي عربو کې بدا عادت شي هغه بر خپل اسونو د نسب له حزم کو د خپل قوم خو سکه د خپل بدن او د اولاد خو سکه او ناشنا مسله به دا چې په اعتبار د زړونو سره ډېر نرم خلک دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي په دې ټولو کې به ډېر بهترین نام زړه والا شي هغه د یمن خلک او به د عربو سغزړي انسانان چې دي هغه د مشرق والا خلک دي کم چې دې طرف راته دي چین روسا د زموږ سره شاو خدای علاقه او دا زړه ولک لګي هغه په دې وجه باندې چې ګناهونه زیات کوي د انسانانو نه ګناهونه زیات کیږي به ځای خنداګانی کوي زیات خراکونه د الله د ذکر نه غفلت او نرمي کې په دې باندې شکل انسان د یتیم سره کروي کوي رسول الله فرمایي د مسکین سره کروي کوي د رب العالمین په دې ذکر باندې د خپل جبه آباد ساتي د مسلمانانو د پوښتنه ورزي مریض شي دای په جنازو کې برخه اخلي پر وای دوه مداردا کې راځي چې کله کله قبرستان خپل ورزي او به په عربو کې بني هاشم و قریش او به په قریشو کې بني هاشم د نبی صلی الله علیه وسلم خاندان دلیل به دې باندې چې رسول الله په اعتبار د نسب سره موچد دی او په اعتبار د قرآنی سره قوم او قرآنی د دوړه د محمد رسول الله موچد خلق دي دنیا کې عرب بهتر او عربو کې به د عربستان خلق به پای کې قریش او به بني هاشم او به محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په اعتبار د تجارت سره جرګو سره کسانو سره د ټول کمالات د دوی په خاندان کې راجمع و او به په عربو کې بهترین خاندان هغه د اسماعیل علیه السلام اولاد رسول الله د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې لري ورسره ان شاء الله خبره بیانېږي چې په کوم کیفیت دا به وجدا خبره ده چې اسماعیل ذبح الله دی او اسحاق علیه السلام د رسول الله د ارشاداتو معلومیږي چې هغه اسماعیل علیه السلام دی و انا ابن ذبیحتين زد دو هغه انسانانو بچي ما چې پای باندې د حلالي حکم شوی دی یو اسماعیل او بل عبد الله اسماعیل ذبح الله او عبد الله ذبح الله د دې په اولاد کې الله رب عزت نبی کریم علیه السلام را پیدا کی او به د نبی کریم علیه السلام اخلاق مبارک موږ د ویل چې د قران ټول دغه اخلاق اهل علم فرمایي چې رسول الله یو خو په انسان کې راشي د جنت ته ور داخليږي کله چې به دا ټول اخلاق او چې د قران اول نه اخر پورې د رسول الله دا ټول ارشادات سره په عمل کړو ولې دا خو ډېر قیمتي سره شو اوچت انسان شو مفسرین به دا خبره ذکر کوي تاریخ والا شعر په خپل مابین کې به درې قسمه دي یو هغه عرب دي چې هغه بخاری دي قران دا غوي اجمالی قسم له ذکر کوي تفصیلی نه که تفصیلی ذکر کوي د په اولاد کې به څوک پاتې نه لکه عادین عرب باعده زمونږ الله شکل قران کې د تذکرہ کوي د دومره اوچت انسانانو لکه کجورو تنه کفر او شرک شروع کی هود علیہ الصلوۃ والسلام ورته الله رب عزت راولې کو د صحیح عقیده تشریح د پاره لیکن دوی په خپل بدنونو باندې غرض شول چې موږ دومره اوچته باډې نه دي او طاقتونه هم دي موږ چرته د دې شړې ته ویداري نه کوو نه دی لمن تیار یو ډیر دعوت وکړي هغه په اخر کې نتیجه دار وته چې ایسه د مخالفت شروع کی زمونږ الله ور باندې آتش په او ورځي مسلسل باد راولې وو بعدم په دې کیفیت باندې قران کې رب العالمین فرمایي چې تیزو یخو او شغاره کو د دې کورونه به شکل له اوچت کړه نو بار به یو بل سره هو الله دې به اسمه کې لرو غرزول دروازه ارسي ورمات کړه زموږ رب العالمین طاقت دا وجدا په سکند کې ټول برباد کې خو لیکن اتو رضیه دا ورځ په دې باندې د شلی پر لبسه ورانه صرف اغاز زموږ د الله بدر راغی چې په دې ځای کې د خلکو شرک وکي د الله مخالفت وکي وځ دې خلکو مقابله وکړ دا او هغه د دې کمزوري باد په واسطه باندې د بشرا وسو دل دلی کړه او ختم کړه
دویم قسم دین را بده خو به ثمودین دي زمونږ الله قران کې د تذکرم کړي ذکر سیرت کې است کتاب چې راو قران دی جاب الصخر الله فرمایي چې دوی به د غرونو تراشل دومره وجه انسانان چې د غرونو به تراشل او اسباب برابر کړي وو پای کې بزان لا آبادین جوړولې انجنيران به ځان لويلې د دنیا ماهرین به ځان لويلې لیکن د صالح علیه السلام مخالفت وکړي داغه د معجزه داوږي ایسه قتل کړ الله به عذاب نازل کړي دی په عذاب کې به دوه قول دي کله قران کې دا خبر الله ذکر کوي چې زلزلہ پیرانه او کله دا و چې جبريل په आवाज والو سید او جلان د خونه په جړه کراغه د برنه به هغه आवाज وکړي نو الټه وګورځول جاثمین الله بلاکس پراته و او دومره وشته بعدين ځکه جوړولې چې ټول توجه هم دینه ورا وخت و دا قانون دی چې کله انسان رب العالمین بندګی نه کوي نو الله به د دنیا په کار کې ورغو لګي قران کې رب العالمین خبره کړې ده وې دي انسانانو الله عز وجل زیاده وستو نو رب العالمین د دوی نه د دوی ځنه زیاده وستل خازن به لکی الله رب عزت مونږ زیاده څنګه وباسي هغه په دې کیفیت باندې چې د دنیا په کار کې هم د څه وردنه نه کی دنیا حتی مړ شو لیکن دین له شرط را اوسګار نشي دغه انسان د سوچو کې خپل ځان باندې چې ګور الله سبحانه هلاکت اراده وس کړی دا دین له را اوسګار نه کړم مسلې رښتینې چې د دنیا د ژوند د دنیا کول دي غرونه به تراشل مداخل شیطان کې دا خبر محلل ملکل دا چې انسان بر دشمن د طاقت او داغه د اصله او داغه د آبادی توصیف هم نه کوي ځکه ابلیس په سړي باندې راځي د صالح علیه السلام دا وکي وجلا یو زنانه پیدا شو دا کار چې قتل کړه زبا غي سره نکاح کوم او لور به ورکم او دونه مال به ورکم او دا اته بدمعشان په علاقه کې پیدا شول ای په شرالونه اوله ورته دا په کټ کړو دغه نور څه به وجلا الله ایس اور باندې عذاب نازل کی د اسماعیل علیه السلام فلار ابراهیم علیه السلام چې دا د ټول انبیو امام الانبیاء او اب الانبیاء قران کې الله دا بار تذکری کوي یو خو وجه بګی دا چې ابراهیم علیه السلام یو کس دی لیکن رب العالمین فرمایي د ټول امت مقابله له ولاړ دی دومره استهداف پکې دی لکه ټول امت د اوچت انبیو فلار زموږ اوسه د محمد رسول الله فلارم دی خلیل الله دا لقب رب العالمین دلور کې وجدا وشي الله رب العزت د دوستانه اعلان وکي خلیل اق دوست ویلې چې ستا په دړه کې د ظریف اندازه باندې د چا محبت لږه پاتې نشي اندقه انسان دی وتی لیکن ابراهيم عليه السلام رب العالمین خلیل الله ولي ویلي اهل علم قران کې او د قران د تفسیر نه معلومي وجدا وجدا کې قولي عملي هر قسمه توحید او مجاهده ښکارا شو دعوت توحید هو کې د خلکو لوي ویل شي خلکو د یو الله اطاعت او بندگی عملی ارسل واقع سعودي د ابوتان مات کړو د دوی کړو ختم کړو لری کړل او به د دې قوم سره مناظره دغه په باره کې تیار شو د بادشاہ سره مخالفت راغی د قوم سره مخالفت راغی د بچی د ذبح مسله به کړه د خجو د هجرت مسله به کړه ورسره برشه د اسماعیل علیه السلام د فاتح کېدو مسله به کړه د ټول قربانیونه د تیار شو الله رب العزت فرمایي فاتمهن دا څومره وعدي او دا څومره امتحانونه مونږ چې ابراهيم عليه السلام باندې راوځه دا ټول پورا کړل یو لوی امتحان پکې دا دی د شری سره پلار په د کور کې مخالف او د ابراهيم عليه السلام سره دا مخالف او آزار د پلارو کوم انسان چې دا خبره کوي چې د ترو لکه امام سیوطی رحمه الله وغيرها اهل علم پای باندې کلام کوي چې دا خبره غیر مناسب ده ترې نو بلکې د پلارو او د پلان را بده خو به د وخت بادشاہ چې هغه د ټول دنیا بادشاہ او د سره مخالفت شروع کی ابراهيم عليه السلام ورته بډاګر ولاړو دا ډیره ګرانه خبره ده زموږ اوسه چې مخالفت کړي دي بلکې بری دعوت باندې موږ لکه اخلاص خلک وایي کله چې ټکر جوړ شو دی به ګوره او د چې مامورو بادشاہ نه نمروز یا نمرودا د ټول دنیا بادشاہ ځکه څلور کسانو په ټول دنیا باندې بادشاہي کړي دا چې دوه بګي مسلمانان دي ترجمان القرآن کې ابو الکلام آزاد لیکي او دوه کافر مسلمانانو کې یو سليمان عليه السلام چې هغه د شام روان شو غرمه به استخر له رسول او اروپا له
دای ځکه به چې کله کار خلاص کینو به شپه کابل لره رسول دلته افغان در سليمان عليه السلام وزیر خارجه و دغه خپل براتلو او دویم چې ذوالقرنین ترجمان القرآن کې ابوالکلام آزاد لیکي چې دغه خپل نوم دی سایرس دوه چې هغه کافران دي یو بګي نمرود اهل المدا خبر ذکر کړی دا په کافرو کې چې د بادشاہي کړی دا په دې ټوله دنیا باندې او د مقابله له ابراهيم عليه السلام مدریدو مقابله سره شروع کړه او به دې مقابله نه چې د یو کال د وخت لپاره بلکې همیشه شروع وا تر اخر وخت پورې د دې قوم کې لوی مرز دا چې شرک مرز پکې او تقریبا دوه معبودان ځان له انتخاب کړی و چې داس موږ معبودان دي یو بل به ویل به کچر د جړی تکلیف در باندې راغلی دی پلاني سیب له ورځي د جړی چې موارد یې موږ الله د جړی برخدل ور کړی او که دماغ چرته خراب دی بل له ورشه او کچر د بدن کې دی بادنو دی بل له ورشه دا مختلف تقسیمات کړي ولکه وسم دی باج علاقو کې شتا داس موږ الله سره مقابله د شرک دی او کفر دی دا چا بر سور بندگی کوله او دا به نیکان خلق وا د دې وجه مفسرین دا ذکر کوي چې د نوح علیه السلام په قوم کې د شرک اولنۍ مسله شروع شو ست تشریع استلو د وجنه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې نیکان خلک په وفات شول د دې تصویرانو وي صوبې دغه مجسمه جوړې کړې بندګي به دلته کوله خو لیکن دغه ارواح به ذهن لرا وصل چې مونږ یې دوله وي دی به بل وي هغه به بل وي لکه اوس اکثر مشرکین استدلال کې دا خبره کوي یو سړی دی هغه د ملک بادشاہ له څنګه ورځي ډایرک نشي ورته تر څو پورې شغې ورا به تو ګوري بیا بل را به تو ګوري بیا بل اخر هغه بادشاہ له ورسي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د دې مبارک رساله ولیکله ویلې الواسطه بین الحق والخلق اي خلق د الله او د مخلوق ما بین ګوره فرق دی زمونږ د ملک بادشاہ له بداره به ځکه مونږ ګورو چې هغه زمونږ د حال نه خبرېږي نه په خلاف د رب العالمین الله رب العزت چې د هر انسان د زړه په دینه خبره باندې پوهه دی لکه په دې مجلس کې موږ تاسو ناشیو د یو بل په دې زړه باندې پوهه نه اوس موږ الله په پوهه دی یعلم السر واخفى لس کله ورسې چې کوم خبره زموږ د دماغ له راځي هغه اوسم ګور زموږ په زړه کې نشته دماغ کې نشته دغه الله ور باندې پوهیږي د الله قسم پر مخلوق باندې کوي چې مخلوق له دارا بیتی د زموږ د رب العالمین د پاره د جوړش نه الله علیم ذات دی بصیر ذات دی د هر انسان په اعمالو باندې ګوري او هغه په ځړه باندې خبردار دی بندگی به ډار رب العالمین لکه د محمد رسول الله د سنت برابر کومه طریقه شیخ موږ ذکر کړی دا چې کله دا مسله شو دین اوسه بشار اونی و ورته بلکې و دی ټول په ذریعہ باندې انت وروغ رسو قرطبی وغیرہ دا خبره ذکر کوي چې دوی بکله نظر کو نو ویلې وې کزمن چرته دا مشکل حل شونه د ابراهیم د سوق د لپاره به دومره لري پلاني چې موږ جمع کوو په کیفیت باندې دا وروغ رسو موږ الله دې ورلو ویلې د ابراهیم علیه السلام همت لګوري دی وخت ورته ملک راغی ورته ویلې کڅ مسلې موږ له ویلې شي وې کم سړی کم ذات چې داغه د پرسه دی ورله ورځي ما په ما باندې پوي دی تاسو ما هیڅ ضرورت نشته ورو ورځولې شو تقریبا تاریخ ولا دا خبره ذکر کوي سروي پر زدا په دې ور کې منځونه کوله تر شي ولکه کوټه کې جناسي خوراکونه او اسکاک ټیم ځاله مقرر کړو دا مثلا ته معلومه شو چې ګوره ورته دا سوق مسله ده لیکن زمونږ الله ته دا ماده واخه سودا ته لری کړ ابراهيم عليه السلام کې پروت دی ډېر د عزت ژوند د تیری خوشاله د خپل منځه مسله ځان برابر کړو دغه اندازو وخت حدیث کې راځي رسول الله فرمایي دجال چې کله راشي او د عیسی علیه السلام دراتک مسله اوله ورځ به دومره لکه کاله به دوه ورځ شي لکه شپږ میاشتې او درې ورځ به شي لکه میاشت څلورم لکه جمعه او به پنځم عام عادي وشي صحابه ډېر وکړ خلکو د زمکه بسر باندې بهترین وکړ خلک صحابه کرام دي د انبیاء او رسول هغه متصل د مانزه ته پوښوږي یا رسول الله موږ به څنګه کیفیت کې وکړو چې شپږ میاشتې د شي مسله دا او کال دومره ورځ ده وی فقدر تاسو ورته اندازه معلومه کړئ رشید احمد صاحب اصل فتاوا کې دا خبرې لیکلي سړی په دې شمول کې اوسېږي لکه ناروې بلغاریا وغیرہ چې باغې د شپږ میاشتې شپږ میاشتې ورځ ده دا به د مانځه کیفیت او د عبادت کیفیت د شي جوړې شي دا به ټیم معلومه وخت
اگر که باغیزه کې د ورځې 12 بجې وي خو چې د ماخوسن د مانځ ټیم راغی دا بر ماخوسن مونږ کوي ابراهيم عليه السلام خپل منځونه جاری وساتل دای نور سره بار شو راغی بادشاہ سره به د نمرز به رسو نظر غوندي وکي چې لکه دا خوشبندیر وتلو زما دومره شیونه د الله په نامه باندې حلال کم ابراهيم عليه السلام د اوچت همت والا واغه به ورته دعوت ورکې وی ویلې ترسو پوری چې پتا کې توحید نه ګردان زونه د اسمنګ الله نه مني ځکه د عمل د قبلېدو لپاره اوسو شرطونه دي عقیده توحید د محمد رسول الله تابعداري اخلاص د حرامونو په ځان ساتل وغيرها ته چې دا کفر او شرک او دا دوا وي دا درې بوتان د دې بندګۍ ته شروع کړي دا د رب العالمین شریکان غني که ته څومره نظرونه وکړي الله رسول نه مني مجاهد انسانو اول توحید راو دی غنه ورسره دا مسله مناظره کې رب العالمین په باره کې تاسو ته وګورئ چې ستاسو رب څوک دی ودا د انور او د سړې مړکې ژوندې کوي وی ویل ودا کار خو زم کولای شم بنا بر یو قول یو سړی مجرم وي ساغه خوشي کې او بل سړی غیر مجرم هغه قتل کی د باره کې د مرګ فیصله ولیکن ما خوشي کی او د بل چې د باره کې د خلاصون فیصله او ما وجلو ابراهيم عليه السلام ورته ویلې وې اسما رب هغه ذات دی چې هغه ور د مغرب مشرق نه راخیږي په مغرب کې راغورځي ته د بالعکس وکا فبهت الذي كفر ويس حق حیران لیکن نمروز د شدا خبره نشو کولای چې دا کار زکه مستر رب دې شي وکي ولا غد شنه ویلې چې د مغرب نه زړه ستار رب دې راوخیږي د مشرق نه زړه اخیږي او په مغرب کې غورځو یو وجه علماء دا ذکر کړی چې الله د دماغونو دا خبره لری کړه کافر انسان په دماغ کې دا خبره اسمه رب العالمین نه ورشي دویم په دې چې مشران خلک ناسونه کې دي چې نمرود پیدا نو چې انور په دې کیفیت باندې خيږي راخیږي او بل داغه دماغ له دا خبره رااله وې کزي ابراهيم عليه السلام دا خبره وکما چې ته د شی وای چې د مغرب نه استاد عرب راوخیږي اسنه چې دعا ونی کې د دې خوانه راونه کې قیامت د شزما ټول نظام برباد شي کافر و دې ارڅ منله چې حق دراتون کې خو لیکن عینات پکې وو دای نور سره روان شو د هجرت په لار باندې روانو بل امتحان سره ابراهيم عليه السلام مخامخ شو غدا چې ظالم بادشاہ ولار مفسرین دا خبره ذکر کوي چې هغه به پوښتنه کوي چې دلته یو سړی او داغه ځان سره خزر روانه کړي هغه به تی اخلم او داغه بیزتی وکوم دې نه منله چې یو سړی د مسافر او داغه سره د خبره خزر ګرځي راګرځي ابراهيم عليه السلام چې کله دې امتحان سره مخامخ شو نو متصل رب العالمین له توجه کړ د مانزه کوم ویل چې داس ما خور ده یا می مور ده یا بل څه نه به هغه خوش کوله توریه په دې ځای کې وکړه حدیث کې راځي ابراهيم عليه السلام د درې کذبات انت کذبات دا مانند چې دروغ ویل دي هغه ټول حقایق دي توریه دا معنا د شی لفظ به استعمال کی چې دغه دوه معناګانی و معنا نږدې او بل معنا لري مخاطب ستا چې دغه نږدې معنا ولې تل لري ته پوښتې دی وګه ودا څوک ده ودا مې خور ده نور هغه نه ویل چې ګوره کسانه ته پوښتنه کې ته مرته و چې خورې ما وجه ده چې تاسو ما خور په دې دین کې ځکه ته مؤمن یې او زه مؤمن یم بادشاہ شکر دا ولې ده چې د خور د مناسب ده چې د خوشی کړي وي ځکه هغه زنانو سره کارو لیکن مفسرین ذکر کوي چې په خپل لوز باندې د پاسه دار اوخته وی ویل چې دې بیزتی بس کوم چې بار کیفیت باندې ولې نه انسان کې چې څومره غیرت وي هغه راغه په خپل عزت باندې خپکیږي ابراهيم عليه السلام دی ولي امتحان سره مخامخ شو متصل رب العالمین له رجوع وکړه د خپل وړو ویل چې تم منشر وکړه بادشاہ چې کله خپل راغی نو روایت کې درځي په غوته یو دم بيد دماغ بند شو چې کله به دی الله سورو کې الټا بر اپره وته لاسونه به کاږه شو دماغ به بند شو لکه پلج شو وي نو دیږي کې به دوه روایت یو روایت کې د شي راځي دي زنانو ویلي الله ته دا را جوړ کا اسنه چې داخله سبب ما باندې دا فیصله ونی کی چې دا خو تو وجلو د یو امتحان نه بچو په بل کې براګیر شي دویم دا منه چې دې سړي به دا دعا وکړي چې الله ته ما جوړ کا زب چرته مې زنانه خو ورزم نه خو لیکن بهم دا کار کو اخر خادم له ویلې چې دا تاسو خو مالو پیری را وسره رب العالمین دې غیرتی ذات دی ابراهيم عليه السلام د الله په دین باندې غیرت کړي رب العالمین هو زاغه په حیا باندې غیرت کوي دشمن له فریدنا
خودم دا معلومه کړ چې لکه دا ډېر کمال والا زنانه دا ډېر د کمال والا سړی دی هاجر دی وینځه یا خپل لور صحیح قول دا ولا مو ذکر کړی چې د لور ودی ورته ورکړه او ورته ویل چې صح زنانه چې کله روان شو ابراهيم عليه السلام خو هغه په ځمانه ولاړو په دې مانځ کې ابراهيم عليه السلام ورته اشاره وکړه چې صورت حال شو ویل الله رحم وکي څومره چرونه چې دی کافر اسما په مقابل کې جوړ کړي واغه ټول رب العالمین شان کړه لری کړه او دې سره سره مال هاجرم پلاس باندې را کړه دی وینځوا یا دمن چې دی لور وشي قول علماء دا ذکر کړی چې دی لور وا نو کله چې دا ورکړه ابراهيم عليه السلام نور روان شو نبی کریم عليه السلام په دا صحابه ولوي چې اسما ملګرو کله که تاسو د ابراهيم عليه السلام علاقه فتح کړه معنا مصر یو بده زميل حاسته بل خپل ولای زمه دا معنا چې ماری قبطه دا علاقه ده او خپل ولید دا معنا چې تاسو مور هاجره هغه د ابراهيم عليه السلام بیبي چې دا د دقه سیوا دی بادشاہ ورته ورکړو چې دا لور یې راغوین چې صحیح قول دا چې د لور وا نبی کریم علیه السلام ګور دومره اوچت د لور خپل ولې له حساسو سره د دینه چې د محمد رسول الله د ابراهيم عليه السلام په مابین کې د کلونو مسافه ده او په دې خپل ولې کې ډېری پیدیم دي مسلم کې حدیث رسول الله فرمایي دا ور پولیس ورات پر خوا باندې ولاړی چې قائمه کړي نو هغه به تیریږي او چې قائمه کړي نه هغه بلند غورځي او د انسان د رزق سره پراخيږي په دې باندې په دې منځ باندې په تقوا باندې د ګنا نه پزان ساتلو باندې په اخلاص باندې د الله په بندگانو باندې خرچه کول باندې ذکر او اذکار باندې حلال تجارت د الله نه دعاګانې غوښتل او خاص کر سوره واقع ویل اما کیفیت چې کله صحابه بیان تلاړل فتح کړه نو رب العالمین د دوی په ژوند کې دا مسله ور واچول به د اکرام وکي د دې ځنه به د هاجر او اسماعیل علیه السلام ورته رب العالمین بیا ورکی دا نو ورسره به دولس کړه اسحاق علیه السلام الله ورکی کعبه له بوتله او کعبه په دې وخت کې چې قرآن کې الله عزوجل فرمایي چې نه بګي فصل او نشر د بګي آبادی وا هیڅ هم بګي نه و انته ولېګل چې کله هغه زره ولېګل د دې لګلو ډېری وجه دی یو وجه دا چې الله اوس د کعبه آبادی دویمه وجه د بنتوب مسلې د وجنه اگر کدا ساره رضی الله عنها د هاجری بندا که ژوند به تیر کې خو به د دې په طبيعت کې څه مسله راتلیش او دا د رسول الله د ژوند طریقه مو څومره به ویری چې دا ټول به بیانو د لپاره جدا کوټې جوړې کړې وي جدا نوبت یو انسان چې سرور زنانه لري د اړ زنانه په جدا کوټې او جدا نوبت او انت بورځي شریک ژوند کې به اختلاف راځي انت چې کله دا دواړه پرې خودل ابراهيم عليه السلام ته روان شو وړو کې ماشومه پرې خود د خپل بیبي دی ګور بل امتحان دی څو خوراک وسک دی ورسره پرې خودل دې زنانه ورته आवाज وکړي چې اعلان من ته چاله مونږ پرې دی ابراهيم عليه السلام دې خوانه راکاته به ورته ویل چې اعلان من ته مونږ چاله پرې دی به ورته نه کاته دریم کرتی وی سلورم سل دې زنانه ورته ویلې چې الله رب العزت تعالی په دې باندې امر کړی چې دې ځکه ادا پاتې شي ابراهيم عليه السلام ورته مخ راوړو چې آو رب العالمین موږ له امر کړی دی چې دا بیبي او دا بچی نه بدقه کې پرې ده وې اوس موږ الله نه صحیح کوي ډیر وشدي زنانو د اوچت همت والا خځوي تاریخ ولې کې چې کله ابراهيم عليه السلام دې غونډې نه واغښتو کعبه له متوجه شو ډیر سخت دعاګانې وکړي یو دعا دا وکړه چې الله دا بلد وګرځوا معنا آبادی وګرځوا کارا دویم دا معنا چې د اهل رزق ورکا خاص کر هغه چې هغه ایمانداري الله رب العزت ویلي چې زبد دیلا خارم جوړ کوم او رزق مو ورکم خو لیکن واځي ایماندار نه بلکې د نور علم ځکه امتحان په دې کې راځي چې ټول الله رزق ورکي کچیر دی واځي مؤمنان لوي نو په دې کې کوم دا مؤمنان یو بل څوک بنوي الله رب العزت به دا آباد کړ په مرور د زمانه باندې تاریخ ولا د لیکي چې دوی دا خوراک اوس کا خلاص کې نو د صفا او مروه په مابین کې هاجری رضی الله عنها منډه واخصه چې ترسو پوری څخه خلک پیدا کړم د دې بچی لپاره د خوراک او سخت تنظیم ته برابر کړم قافله براغلی یا بخ کډي کوچینا سبته راقرض کو د خپل بچی له ورکو لیکن د صفا د غونډې چې کله راکته شو منډه به واخصه وکړ دې منډه واخصه د دې وجنه نبی کریم علیه السلام د هاجر د تابعداري د وجنه او د الله د امر د وجنه په دې کې دا وګرځي شنو د اجن منډي وای په دې کیفیت باندې التزی
لیکن هیڅ ورته په نظر باندې رانغی جبريل په دې وخت کې आवाज وکړي چې کله جبريل आवाज وکړي نو د خپل ځان سره د خبره وکړي چې لکه چپ شدا څوک تعالی आवाज کوي لکه سړی چې आवाज یې کوي او څوک په आवाज وکړي ځان سره دا غړي چې لکه چپ شدا څوک خبره کوي به आवाज وکړي ورته ویلي هاجره وکاسو کومه کوله شو خوې کس ما سره زګه وجه دارا چې زما خوراک او څه مسله دي بچیلا نو شکل د اسماعیل علیه السلام خو لا بیرته راګرځي دا جبرئیل علیه السلام په خپل وزر باندې د ابي زمزم دازه والے او ایسو به روانه دا به دی وجه باندې بعضی تاریخ ولر کې چې اسماعیل علیه السلام په دې کې لتی والے نه د جبرئیل په وزر باندې کله چې هاجر ورته رااله چې ګوري او روانه د نظر ورته مخه دا اوبره باندې کړي کچرته باندې کړي نه رسول الله فرمایي د څه روانه وي لیکن په دې کې زنانه د حرس سراغ دیوال ورته ورته چې اصل اخلاص نشي د دې د وجه الله رب عزت په غبو کې کمبوت راوښو کمبوت دا معنی په خپل کیفیت باندې روانه نشوي رسول الله فرمایي ما او زمزم د اوبه د زمزم د اوبه چې دا چې سړي په کم نیت باندې وسکلي په مقصد باندې دا کافي کیږي د سړي حافظه کار نه کوي دا د وسکل الله حافظه قوي کوي د چا بچینی په دینه د وسکل الله بچی درکې د چا بل مشکل بل او رسول الله فرمایي چې دا خوراک په ځای باندې انکار کوي وړي وړي مزیدار د رب العالمین په وجود باندې یو مستقل دلیل دی چې وبدي بالکل خلاصيږي نه خوند خرابيږي نه ځل سره نور وبو ساته هغه خرابي شو دانه خرابيږي ناشنا وبا او زمونږ د الله قدرتونو لوی قدرت داري نو په دې کې د وبو مسله بني جرهم د یو قبيله وشره روانه و د یمن د علاقې نه روانه په دینت باندې و مفسرین دا خبره ذکر کوي چې پاغیزه کې یو ډیم واقع خرابېدو د ډیم ولا خلکو دوله اعلان وکړي چې لکه د دې جن اوځي ځکه چې د اوبره اوځي کورنم تخریبېږي نو دی خورالل یا په دې وجه باندې چې دوی د تجارت په نیت باندې روان و یا خپل خردانی جنگونه و یو ځای کې واړول چې کله واړول چې ګوري د اسمان په طرف باندې نو پاغیزه کې مرغان ګرځي قانون دار چې په کوم ځای کې اوبي الته مرغان ګرځي یو قاصد راولې و چې لکه د دې خلکو خاله ورشي په دې کې دا اوبو دا مرغان ګرځي راګرځي کې دي چې د خوراک او ساکو تنظیم الته شوی چې کله ورته رالو نو په دې کې یو حاجر ناست بل اسماعیل علیه السلام خاله رالل دومره اخلاص وکي دومره احسان ورته ویل چې لکه دا دې زنانه له دې په موږ باندې نه راخرڅوي موږ نه راکوي د شي ونکړي چې پر دې زنانه دا ویواز نه سره ماشوم دې راځي چې دې عزت طلب کو عزت من خلکو یمنن هاجر ورته ویلې وې دا وب زمنګي ملکیت به زمنګي داوا به کوي نه لیکن تاسو ته پیدا خستلې شي په دې منځ کې ډېرې مسلې وشوي هغه به غیر لړل ته آباد شول د منځ کې هاجر رضی الله عنها وفات شو اسماعیل علیه السلام بیا په دوی کې واده وکي به د ابراهیم علیه السلام دوباره راتګ د دې خاله نو تر دې چې پوری د رسول الله د سیرت د دویمه برخه مونږ ویلې معنا د ایت بده من